هر یو سړی په وخت جګړه کې فلسفي شو، وکیل رانه جوړ شي، ډېرې خبرې کوو نه داسې نه وه هلکه چې لانجه دې وکړه ګیر شي بس کښېنه. صحیح ده منم. عمر رضی الله عنه د ابوبکر رضی الله عنه لانجه راغله، داسې نه چې جګړې نه راتلې هغوی ته حل موجود و. جنګ راغلی د الله رسول ته ابوبکر راغلی رضی الله عنه. الله رسول څه خفه شو، تاسو زما د صاحب نه ملګري نه څه غواړئ، ولې تنګوئ؟ ابوبکر رضی الله عنه ناست و، عمر رضی الله عنه چې تا ما نه دلته بدل اخلي تر هغې پورې زه نه ځم. موږ څه کوو؟ موږ هر یو سړی په وخت جګړه کې فلسفي شو، وکیل رانه جوړ شي، ډېرې خبرې کوو نه داسې نه وه هلکه چې لانجه دې وکړه ګیر شي بس کښېنه. صحیح ده منم. اوس ته فیصله وکړه ته راباندې چې څه کې د شریعت موافق راباندې فیصله وکړه. زما ورونو شاید دا خبرې زما درنې شي، ټایم دومره نشته دی، خبرې را ختمو. هغه مهمه خبره دا ده، چا کلمه وویله که نه حدیث د مسلم کې راځي، کتاب الایمان کې ابتدایي احادیثو کې راځي. الله رسول فرمایي عصم مني ماله ودماؤه وعرضه وحسابه على الله. ما کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله. د الله رسول څه وایي؟ د دې انسان وینه دا په بل مسلمان حرامه ده، د دې مسلمان مال په بل مسلمان حرام دی، د دې مسلمان عزت په بل مسلمان باندې حرام دی چې پیمالي کېږي. نو تاسو وګورئ راځه په دې حدیث زموږ عمل شته. قسم په الله چې زموږ په معاشره کې د ښځو نه زیات هم اوس موږ غیبتونه کوو، لګیا یو په یو بل پسې خبرې